راځئ بسم الله الرحمن الرحیم هوم ټیب خو مو خلاص کړئ. انسرټ ټیب ته راولو. د انسرټ ټیب اپلا دغه ټیبلز درته پرېږدم که څه هم ټیبل خو موږ دلته فارمټس ټیبل کې اپلا ویلی دي. دا اپلا پرېږدو. دا ځای څخه شروع کوو. نن دا خلاصو بیرته سبا د شنبې په ورځ دا شروع کوو. دلته السټریشن ګروپ لرو. السټریشن خپله شکل ته ویل کېږي او دلته السټریشن جمع راغلی ده یعنې اشکال. لومړی دلته پیکچر لرو. ویلې مو د سیدې فقط په ورډ کې دا تشریح شوي دي، ژر ژر پر چیرېږو. پیکچر که چیرې تاسې یو موضوع لیکلي که غواړئ د هغه موضوع مطابق یو عکس ورسره راولئ، پر پیکچر باندې کلیک وکړئ. هغه عکس چې په هر ځای کې پروت دی ته به هغه عکس ورته انتخاب کړئ، ورته دغه عکس راته راوله. ویې ګورئ چې پر هر ځای عکس پروت و هغه عکس به راخلاص کړو. مثلا دغه عکس دی هغې درته راخلاص کړو. پر ده باندې کلیک وکړئ. دی د کمپریس کې درته د عکس کوچنی کوي او دی درته روټریټ کوي. که غواړئ چې کنټرول الټ بټن جوړ سر نیولی د عکس په مساوي اندازه غټ و کوچنی کېږي. بیا که مو غوښتل چې دغه پکچر نور معلومات ترلاسه کړئ په ورډ کې د ده پکچر ویډیو وګورئ، هغې کې انشاءالله ټول مکمل معلومات. دا مو ټوله په ورډ کې ویل، ضرورت یې نشته چې نور خبرې کړو. انسرټ ټیب ته راځو. آنلاین پکچر که غواړئ چې یو عکس د انټرنیټ څخه راواخلئ، پر آنلاین پکچر باندې کلیک وکړئ. کولی شئ د انټرنیټ څخه عکس راواخلئ. که چیرې انټرنیټ موجود نه وي ورک آفلاین. آفلاین دا معنی زما سره په کمپیوټر کې راسره دی راته راواخله. نو هغه عکس به ته ورته انتخاب کړې چې په هر ځای کې عکس درسره یې هغه عکس دی درته راغلی. او دلته شیپونه لرو. شیپ خپله جوړ سوي شکلو ته ویل کېږي چې دوی د خوا څخه مختلف اشکال درته جوړ سوي ته کولی شئ په داسې ژبه کې ټیکسټ بوکس غواړئ، لاین غواړئ، غشي غواړئ، مثلا ریکټینګل شکل غواړئ، الیپس ټول غواړئ، راوند ریکټینګل غواړئ، سیدی پولیګان ټول غواړئ. هر کم چې تاسو شکل رسموئ تاسو کولی شئ. مثلا زه ورته هم ټیکسټ رسموم. دلته خپل خط ته کولی شئ چې ویل کې هر څه چې تا ورته لیکله دا چې چیس پر روان دا په دې خاطر چې دا ټوله تکراري شیان دي موږ ته راغلي، ټول هم په پکچر کې ویلي دي، په ورډ کې مکمل تشریح شوي دي. ما درته ویل ما دا تاسو وګورئ، تاسو نه دي کتلي در سره. او دلته سمارټ آرټ لرو. سمارټ آرټ په واسطه کولی شو چې موږ تاسې یو جدول د عکس په واسطه تجزیه کړو. لکه که ستاسو په یاد شجرې جوړول، سایکل دوران جوړول، ریلیشنشیپ جوړول، میټریکس جوړول، پکچر و موږ کولی شو د څخه استفاده وکړو. او بل مو سکرین شاټ لري. که غواړو چې د سکرین څخه عکس واخلو د سکرین شاټ څخه استفاده کړو. مثلا دا که چیرې فرض کړه دغه فایل خلاص کړي، غواړم چې دغه عکس واخلم، پر ده باندې کلیک وکړه. دی وایي هغه سکایپ راخلاص دی، هغه څه عکس اخلي، زه ورته هم اوکې که دغه څخه عکس درته اخلي. او د سکرین کلیپینګ په واسطه بیا کولی شئ که دې ځای باندې سکرین کلیپینګ په واسطه کولی شئ په خپله خوښه سکرین ورته وټاکئ چې یوازې د دغه ځای څخه عکس واخلو. نو دی به یوازې د هغه ساحې څخه عکس واخلي، نور ځای څخه. او دلته ای پی پی اس لرو. د ای پی پی اس خپله د اپلیکیشن مخفف د ایسې دی. دا هغه پروګرامونه چې د اکسل پروګرام مطابق دي او مایکروسافټ کمپنۍ جوړ کړي. که غواړئ چې د هغو د سټور څخه را ډاونلوډ کړئ د څخه استفاده کوو. سیدي سټور خپله داسې معنا لري، موږ په پښتو کې هم سټور ورته وایو، نه لکه ذخیره چې د یو شي ذخیره پراته وي ته د هغه څخه یو شی راباسې. نو پر سټور باندې کلیک وکړه، ته دا شي سټور ته داخلېږې په هغه صورت کې چې ستاسو انټرنیټ موجود دی او تا به په مایکروسافټ کمپنۍ د لارې خپل اکاونټ جوړ کړئ. وینډوز ډاټ کام کې به اکاونټ جوړ کړی چې عکس و نوم به درته ښیي، بیا ته کولی شې دا شیان ډاونلوډ کړې، که نه یې ته یې نه شې کولی. او مای اپلیکیشن هغه پروګرامونه چې ما را ډاونلوډ کړي جوړ ته راته ویلی شئ. دا هغه پروګرامونه دي چې ما ورته را ډاونلوډ کړي چې مثلا یوه دانه دا ډکشنري دی، دا شاید یو بل سافټویر. اوس درته راځي دلته ډبل کلیک پر وکړه، دلته درته ډېږي، خو په هغه صورت کې کار درته کوي چې انټرنیټ موجود وي. ګوره ډبل کلیک پر وکړه، دلته درته لوډېږي. اوس که انټرنیټ موجود وي هغه ډکشنري درته راخلاصېږي، هر شی چې ورته لیکې دی به یې ترجمه کوي، درته ټرانسلیټر دی. او بل دلته موږ لرو بینګ ماپ لرو. که غواړم چې د بینګ سایټ په نقشه کې وګورو، دلته کولی شئ د بینګ سایټ د لارې څخه نقشه وګورئ. او همدلته کولی شئ همدارنګه چې موږ چې وکړو ټرانسفارم کول ډاټا راواخلو. پکچر د عکس په شکل ته یو جدول ډیزاینوي، نو ته کولی شئ چې د څخه یو جدول ډیزاین واخلي. دا ټوله دغه ای پی پی اس ټول د انټرنیټ سره تړاو لري. دغه مو هم چارټ مو هم ویلی دی، فقط دلته مې یوازې یو څه مخته ولاړ شو یو سور سره. دلته موږ ته چارټ لرو. چارټ موږ ته ویلي وو چې دا لغوي معنی هم جدول ته ویل کېږي. که غواړو چې یو جدول مې جوړ کړ دی، غواړو چې هغه د عکسو په واسطه وویشو، یا مثلا د ډیاګرام په واسطه جما ته وښول شي چې مثلا اوس چې ټوله څېړنې کېږي په هر ځای کې هغه ټوله په دې شکل شي چې ګراف یې لوړ شوی دی ښکته دی، د دې څخه استفاده کېږي چې دا هر یو د خپل خاص کار دپاره استعمالېږي.
مثلا کالم دی دا د کالمو په شکل استعمالیږي لکه مثلا که دا کرکټ دی مثلا که نمرې دي لوړې وکښته دي یا مثلا دا د وکیلانو دا معلوموي چې د دونه نمرې د دونه رای وړي چې دا فلانکي نفر دونه وړي د کالم څخه استفاده کېږي ځینې په لاینو څخه استفاده ځینې کې دا بیا پای دی د سلو د قرار څخه یو شی که تاسو تجزیه کوئ نو د سلو د قرار که تاسو ثابته کوئ داسې به استفاده کوئ دا یې د بار په شکل درته ښیي د فرق نشته فقط دا عمود درته ښیي دا یې فقط درته ښیي د بار په شکل دا د ریمان د مجموعې دپاره استفاده کېږي چې د ریمان مجموعه چې غیر منظمه ساتي چې موږ په فارمول باندې لاس نشته راوړلی چې بیا جمع یې سره کوو د ریمان د مجموعې په واسطه لاس راوړو چې هغه که غواړې چې ته د ریمان د مجموعې دپاره فارمول جوړ کړي او هغه شکل یې وښیي موږ د دغه اشکال څخه استفاده کوو او دا هم لاین دی چې موږ ته د پارابولاو دپاره استعمالیږي که غواړو چې پارابولا رسم کړي د دغه څخه استفاده کوو دا د میټریک و سرفیس دپاره دی چې مثلا په کیمیاوي جدولو کې موږ استفاده ځینې کوو او دا هم د بار په شکل استفاده ځینې کولی سي او دا پاویټ چارټ دی چې هر ډیزاین چې غواړې چې پر ده باندې کلیک وکړه تا پاویټ ته یې درته اړي چې دغه خبره چې پلا پاویټ ټیبل ووایي بیا جې ته راځو چې دا څه کار کوي نو پر دې باندې به فقط یو دوه مثال ووایي باره به ځینې چیر سو مثلا پر دا مو پلا تشریح کړي چې مثلا زه د پای د لارې غواړم معلوم کړم د پای د لارې چې معلومه یې دلته به ته ورته وټاکې مثلا دلته ورته لیکم قومونه یا مثلا که تاسو لیدلي پښتانه 100% دي 80% دي مثلا تاجک څو دي نونس مثلا دا دغونه نه دي سیدي ماته نه دي معلومات د ځان ولیکل چې ازبک دي یا تاجک دغونه دي کنه چې پښتانه تقریبا په تا کې مکتل 80% ازبک مثلا ازبک 100% دي مثلا 60% دي نور ته خپل ادر هغه نور سوجي مثلا ته به صرف پرکې پر ده باندې چې یو وات فرض کړه چې د څو ته د 12 څوارلس یې کته څوارلس درې پر ده واچو چې اویا سي شل دا پر واچو دا 100 نیوي انو خبر بالا سو نو خو یو څه نه کې را خبر ته راسي کم یا کې مطلب می دادی ته چې په کاست اسمه سر په خلاصه لاس میکل اوس که غواړې چې دا د سل د ګرا وویشي او ګرا په شکل یې وښیي پر ده باندې کلیک وکړه دی د ګرا په شکل درځي چې پښتون دا شین رنګ ټوله پښتانه دي تاجک دا د تاجک رنګ دی او ازبک دا ازبک دی او ادر دا ژړ رنګ دی دا ادر نور کوم دی تاسو مثلا ځینې کتابونه که تاسو ګورئ دا د افغانستان انتخابات یې دا رقم ایښلي ما کتاب وکړ هلته یې لیکلي کرزی ورسره لیکلی یونس کارني په هغه شپه کې ورسره کاندید و کرزي مثلا بیخي ډېر رایې وړې په هغه پله یونس کارني یو څو رایې وړې دلته که اوس هغه دا رقم یا مثلا لکه اوس د انتخابات چې اوس مثلا غني مثلا 100% رایې وړې وې 50 مثلا عبدالله مثلا 15 رایې وړې وې بل څوک و ګل اغا خو نو پښې اکسپایر موږ هغه اول پړاو یادو اما څنګه هغه تاسو نمبر دلته راشي دی په اتومات ډول دلته درته اړي سیدي دا که کومو په شکل شوی خو هر شی چې تاسو د سلو د قرار تجزیه کوئ د دې څخه موږ استفاده کوو بل مثلا دغه د ایکس واي محور دی که تاسو پارابولا رسموي ځینې کیدای شي په تاسو کې د پارابولا وي ځای چې مثلا دی وایي زه یو پارابولا رسموم د دې څخه استفاده کوو د یو مجهوله تابع ګراف د مجهوله تابع ګراف د یوه درجې ګراف 2 درجې ګراف 3 درجې ګراف تاسو کولی شئ دلته رسم کړئ مثلا زه ورته دلته د ایکس قیمت ورکوم دلته د وای قیمت ورکوم دا د ایکس خانه دا د وای خانه ده دا په فارمولو کې بیا انشاءالله کیدای شي راسي چې فارمول سره کوم زه ورته وایم که مې ایکس ته قیمت ورکړئ د وای دپاره خپله قیمت راوباسه وای جسوس دی یعنې که زه ایکس ته قیمت ورکړم وای ته څو کړه ته دوچند دی که دا د کومې تابع ګراف دی یو مجهوله تابع ګراف ځکه چې یو مجهول مو پکې لرو ایکس مجهول دی مثلا که زه ایکس ته -2 قیمت ورکړم وای به یا مثلا -3 قیمت ورکړم وای به څو سي وای به څو سي نه مثبت نه کېږي 3 په 3 کې نه یعنې دا توان ښیي چې قاعده څو ځلې په خپل نفس کې ضرب شوې ده او -2 دا یې مثبت 4 که -1 ورکړم دا یې مثبت 1 که 0 ورکړو 0 1 2 3 4 اوس که غواړې چې زه د دې تابع ګراف رسم کړم چې ګراف یې سره کم دی فقط هغه ساحه ورته انتخاب کړه پر ایکس وای پر محور باندې کلیک کړه د دې تابع ګراف رسم کړه د دې تابع ګراف په اتومات ډول رسمیږي چې دغه پارابولا عموما په دا ګنبد کې استفاده ځینې کېږي دا ګنبد ډیزاینېږي په دې کې استفاده ځینې کېږي
په ډاټا لیبل باندې کلیک وکړو ورته ډاټا کلیټ د دې محتوا ته راته وښیي چې د ایکس پر محور څو ده د وای پر محور څو ده وایي د ایکس پر محور منفي 3 دی د وای پر محور مثبت 9 ده د ایکس پر محور منفي 2 دی د وای پر محور څو ده مثبت 4 ده هغه قیمتونه مختصات چې د دې څو مختصات چې هغه یې ټول درته وښود مثلا ځینې خلک چې وایي زه دوه مجهوله تابع ګراف رسوم دوه مجهوله مثلا دی تا ته یو ګراف درکوي وایي وای مساوي کېږي مثلا په 5x په توان 5x مربع یو عدد درکوي څه دي 5x مربع یا 5x په توان د 3 مثبت وای څه دي د یو عدد تا درکوي یعنې د دغه یو عدد تا درکوي څو مجهوله پکښې کېږي 2 مجهوله دي یو x دی یو y دی نو دلته به ته باید د 2 مجهولو دپاره ګراف جوړ کړې نو ته به راسې په دې کې به ودرېږه مثلا دلته وای زبر ولیکې د وای زبر دپاره زه ګراف راباسم لومړی 5 خو ثابت عدد دی اوه 5 ثابت دی نو 5 به خپله ولیکې ضرب دی علامه شفت ونیسئ دلته به اته پریس کړي خالي ضرب کومه خانه د x خانه دغه د x قیمت به ورته انتخاب کړي بیا په توان دی شفت ونیسئ دا په فرمولو کې انشاءالله الرحمن وایم درته چې دا توان سره کم دی څه کار کوي بعضې فقط د تابع ګراف در سره زده کړي دا کسان دپاره چې په ریاضي څانګه کې دي په توان د څو مثلا په توان د 3 بیا جمع د علامه د جمع د وای محور که د وای مختصات د وای مختصات چې موږ دلته ټاکو انټر یې کړه ټوله رسمولی سي هغه فقط چې فرمول یې ستا زده سي نو ټوله رسمولی سي مثلا که زه ایکس ته مثلا دلته راولاړ سم منفي 2 قیمت ورکړم نو د وای د وای زبر دپاره منفي 40 وتی د وای محور څو ورکړې منفي 2 ورکړه دی څو سو 2 څلوېښت مثلا که زه راولاړ سم 3 بلاخ نو تاسو قیمتونه ورکړئ دونه لوړ قیمتونه مو ورکوئ سمه ده څونه لوړ قیمت 1.5 اوس که غواړئ چې دې تابع ګراف رسم کړئ فقط دا تابع ورته انتخاب کړئ انسرټ ټیپ ته راسه په انسرټ ټیپ کې ورته د ایکس محور د دې تابع ګراف به دغه رقم شکل که غواړئ چې قیمتونه پسې وښیئ په ډاټا لیبل باندې کلیک وکړه دلته ورته قیمتونه ته وښیئ ګوره مکمل قیمتونه نور خو نو دا ټوله موږ تاسو په ورډ کې تکرار کړي دي دا ځای دا موږ تاسو په ورډ کې ټوله ویل دي بیا تاسو درسره ګورئ کوم مشکل را دی تاسو به سوال پکښې کې وکړئ مثلا دغه یو بل مثال بېله درکړم پر ده باندې کلیک وکړم مثلا زه غواړم د بار په شکل یې دا وار جوړ کړم پر ده باندې کلیک وکړم مثلا ته راسه خپل جدول به تا جوړ کړي چې مثلا سره کړم مثلا یو نفر راځي وایي زه دوکان کوم مثلا دی سی پي یو خرڅه کړې ده سی پي یو ماوس کیبورډ نور آیټمونه تاسو ولیکئ څه دي مثلا په دغه کې دلته آیټم دلته ایر کال دی څه دي مثلا په دا کال کې څو دانې خرڅه کړې 2014 کال په 2014 کال کې دونه خرڅه کړې نور یې تاسو خپله ولیکئ پر ده باندې کلیک کړئ دی وایي زه دا د بار په شکل یو ګراف جوړوم پر ده باندې کلیک وکړه زه د بار په شکل درته راولي په اتوماتیک ډول یا په د بار په شکل درته راولي چې کیبورډ دونه خرڅوي دي دغه هغه تعداد دی چې دی درته ښیي ته ورته سویچ راټ کړم دا سم راته واړو اوس ورته ګوره دغه تعدادونه دي چې دی درته ښیي دا شکل یې ما راته ښیي داسې شکل نو دا موږ ټول تکرار کړی دي چې ګوره کیبورډ دونه خرڅوي دي دا یې سیریز نمبرونه چې ورکړي چې موس دونه خرڅوي دي کیبورډ دونه خرڅوي سی پي یو دونه خرڅوي نو در دغه ځای پر تاسو ګورئ بل دلته سپارک لاین لرو دغه سپرلایکونه چې دي موږ تاسو په شکلو کې عموما استفاده چندانې استفاده نه کوو بیا مثلا که دلته یو نفر ولاړ هغه جدول یې څه یو دا مثلا که زه غواړم چې زه جې ګراف وښیم چې څونه آیا دا ګراف لوړ سوی دی په دا کال کې که کم سوی دی شان ډېر خرڅوي چې کله فقط دا صاحب ورته انتخاب کړي ورته د جې ګراف راته وښیي لاین باندې کلیک وکړه دلته به ډاټا رینج ورته انتخاب کړي ډاټا رینج خو دغه د زموږ معلومات اوه معلومات خو دغه چې پر ده باندې کلیک وکړه اوکې کړه تا دپاره ګرافونه ښیي چې ګراف د جې ګراف لوړ ختلی دی د کښته څخه یعنې دا ډېر خرڅوي چې دا شان خرڅوي چې که نه چې ګوره په 2014 کال کې موږ ته 4 دانې خرڅ کړ جامو دلته 608 دانې خرڅوي نو ګراف لوړېږي مخ ته روان دی او دلته بیا کښته روان دی ولې کښته روان دی ځکه چې تا ډېر خرڅ کړی اوس چې لږ خرڅ کړی دی
په هغه کې تا 345 ثانیې خرڅ کړه دا وار چې 70 خرڅ کړي نه ګراف یې کښته راغلی نو دلته بل هم دا د کم درته راغلی ځکه چې کم خرڅوي نو دا په ګراف پر شکلو پورې دي چې سره کم دا شکل درته وښیم چې دا ډیزاین یې بیا ته خپله در سره وګورئ دا د کالمو په شکل درته راغلی ګور د کالم په شکل دي چې دا دوه کم سوي دي په تېر کال کې دا شان ډېر خرڅوي دي په اوس کال کې سپیو ډېره خرڅوي ده دا یا دا د وین کراس په شکل درته راغلی په دې نو دا د دې ډولونه دي چې د لاین په شکل ته راغلم های پوینټ هغه لوړ پوینټ ورکړه لوړ پوینټ دا معنی چې هر څومره هغه ډېر چې خرڅوي چې هغه ته اشاره ورکړه دا د اشاره دا ګور دلته هغه سور نښان یې ورکړی ده چې دا خرڅوي چې زور ته هم دا مور دا که تاسو معلومول چې لوړ قیمت یې کومه دي دا نښه ورکړي خپل د معلوم چې لوړه نقطه یې دغه ده که غواړئ چې کښته نقطه یې پیدا کړئ پر ده باندې کلیک وکړئ دا نیویګیشن دی ورکړئ په دې ځای کې په د اکشر مابینس کې ورکړئ که چېرې دا داسې مات راسي کم و ډېرې نو دی بیا هغه نښه ورکړئ فرسټ پوینټ اول پوینټ ته یې ورکړه لاست پوینټ هغه اخري پوینټ یې راته وښیه یعنې مطلب یې دا دی دا خو د 2 کلو دی نو دی هم د 2 کلو درته ښیي د ګوره دلته د اخري کال دی ورکړي اخري کال څو دی 2014 دی که زه ورته وایم چې فرسټ پوینټ یعنې دغه اول کال یې راته وښیه اول کال چې که تا درېیم کال ورکړی نو بیا په مابینس کې هم درته ښیي چې دا د مابینس دی او مارکر دغه د دې نښه دي چې ورکړي ته کولی دغه رنګوس کې استفاده وکړي چې هر رنګ ستا په کار چې دا لا په وډ کې نو دا نور در سره وګورئ ټول دغه رقم دی سلایسر مو ویلی دی ټایم لاین مو ویلی دی که څه سپی دی په فلټر کې مو ویلی چې موږ تجزیه کول په یاد مو ده تاسو داسې راته ګورئ لکه په شي چې مو سر نه یې خلاصوي دغه دی سلایسر که څه سپی دی چې دې ځای ته رالو چې دغه ټایم لاین سلایسر مو ویل په یاد مو جه ستاسې نو دا مو ټایم لاین سلایسر ویلي چې موږ مختلفې تجزیې په کولی چې موږ انالایز یې موږ کوو هغه هم د ده په واسطه کولی شئ بل هایپر لینک لرو هایپر لینک خپل ارتباط ویل کېږي کنټرول کې شرکټ کې د که غواړئ چې د یو فایل ارتباط د بل فایل سره ورکړئ د هایپر لینک څخه استفاده کوو چې دا موږ ته په وړ کې مو ویل دي خیر خو دلته بیا ما تشریح کوو مثلا دلته د جنوري د راپور سره ارتباط ورکړئ پر ده باندې کلیک وکړه هایپر لینک ته راسه هغه فایل چې په هر ځای کې پروت وي هغه فایل ورته انتخاب کړه زه ورته په ډیسکټاپ باندې پروت وي د اکسو د هر شي سره ارتباط وکړل شي فرض که دغه اکسو سره بیا معلوم نه دی چې دغه کس به د څه شي اوکې کړه اوس که غواړئ چې فرض کړئ چې د خلک د جنوري معلومات وګوري یې سره خلاصه کړه هغه عکسونه هر شی چې هغه په اتومات ډول راخلاصېږي مثلا زه ورته همدا که سره دا ارتباط چې دا یې نور سره د راپورو سره ارتباط مثلا زه ورته وایم د مې د میاشت د راپور سره ارتباط ورکړه چې په مې میاشت کې څوک حاضر وه پرې په لینک باندې کلیک وکړه دلته راسه ورته ډیسکټاپ باندې پروت دی کومه د مې میاشتې راپور دی فرض کړئ چې دغه د کمپیوټر ریکارډز په نامه سره دا د مې د میاشتې راپور دی اوکې که کله چې زه غواړم دا راخلاص کړم پر ده باندې کلیک وکړه په اتومودی وایي غواړئ چې دغه فایل زه درته راخلاص کړم ورته وکړې هغه فایل په اتومات ډول درته راخلاصېږي چې دغه موضوع پکښې نو دا د هایپر لینک وظیفه او هایپر لینک سره نو تاسو کولی شئ د انټرنیټ سره هم ارتباط ورکړئ د ویب سایټ سره هم ورکړئ د ایمیل ادرس سره هم ورکړئ د نوي ورک بوک سره هم ورکړئ د څخه استفاده کوو ګوره کریټ نیو ډاکومنټ نوی ډاکومنټ راته جوړ کړئ زه چې کله پر ده باندې کلیک دا موږ په ورډ کې فکر کوم تشریح کړي دي نو بس تشریح کړي دي بیا تاسو در سره وګورئ هغې کې مکمل دا تشریح شوی دی ټیکس بوکس که غواړئ چې یو ټیکس بوکس رسم کړئ یو خط په ټیکس بوکس کې ولیکو د ده څخه استفاده کوو چې پر هر ځای رسمې خپل خط دلته ورته ولیکه نور په بلاله د ورډ ته په ورډ کې مو دا تکرار کړي دا ټول شو انسرټ ټیپ ته راسه په انسرټ ټیپ کې دلته دا هیډر پوټر یې یو څه نوي دي درته که غواړئ چې ته هیډر پوټر ورکړې په ورډ کې هم ورته هیډر پوټر ویلې خو دلته یو څه د هغه څخه مختلف دي اوس په دې صفحه کې موږ ته هیډر نه معلومیږي چې مثلا هیډر باید چیرې راسي په دا صفحه کې نه معلومیږي ځکه دا مسلسل صفحه ده که زر صفحې پکښې کول کې خط مسلسل راځي نو پر ده باندې کلیک وکړه کله چې ته پر ده باندې کلیک وکړې صفحه په اتومات ډول پیج لیاوټ ته اوړي د لیاوټ په شکل ور دغه اوس د یوه صفحه ته که دلته خط ولیکې د دغه ځای پر درته چاپېږي نور که ته د دې ځای څخه اضافه ولیکې هغه 2 صفحې درته راوړي نو دغه د ده هیډر دی وایي کلیک ټو ایډ هیډر وایي دلته کلیک وکړه چې زه هیډر درته اډ کړم نو دلته چې هیډر راته اړی ډیزاین ټیپ ته راسه په ډیزاین ټیپ کې لومړی پر هیډر باندې کلیک وکړه دلته وایي نن مې راته راوله یعنې هېڅ شی مه پکښې کلیک کړه که جوړتولی چې پیج نمبر د صفحې نمبر راته راوله
پیج نمبر 1 اف دغه همیشه تاسو دغه نمبر استفاده کوئ ځکه چې د ورکو تعداد تاسو ته معلومیږي چې ټول څو ورکې دي ځینو دا نمبر ته استفاده کوم دې شي څخه تاریخ ورسره راولو بوک نیم یې راولو دا بوک دغه د دې شان چې کندهار یونیورسټي پیج 2 پیج هغه درته راولي کله چې ته پر د باندې کلیک وکړې هغه په اتومات ډول به هغه درته راسي دا دی ګوره کندهار یونیورسټي دلته به د صفحې نمبر دلته بیا تاریخ په اتومات ډول لیکل شوی چې دغه تاریخ نو کولی شي چې دلته هر کوم ځای نه ولي دا یې فوټر دی فوټر یې فقط په پای کې راولي د فوټر هیډر ترمنځ فرق دغه دی چې په هیډر کې عموما عنوان ورکول کېږي په فوټر کې ترتیب کوونکي ادرس دا شان راځي پیج نمبر د صفحې نمبر درته راولي دی د صفحې نمبر درته راولي او نمبر اف پیج یا د ټول سپوت یې دا درته راولي دی به سپوت ته راولي کرنټ ډیټ اوسنی تاریخ راته ګور پر دې باندې کلیک وکړئ اوله صفحه ده چې ټوله چې یا ډیټ راته راولي کرنټ ډیټ نننی تاریخ به درته راولي چې د څلورمې میاشتې 29 تاریخ دی کرنټ ټایم راته راوله وخت درته راولي چې 6 بجې په 4:40 بالا 6 بجې په 4:40 بالا او دلته فایل په دغه فایل ادرس راته راولي که چې دغه فایل تاسو سب کړی نو دلته به هغه ادرس درته ولیکل چې په ډیسکټاپ ثبت دی په کم ځای ثبت دی دا چې اوس نه دی ثبت نو دی سی ډرایو یوزر دغه یوزر نیم دی په ډاکومنټ د بوک 2 په نامه دی بوک 2 په نامه هغه ادرس یې فقط چې شیټ نیم یا د شیټ نوم راوله دغه شیټ چې په هر نامه که جنوري که د فبروري هغه نوم یې راته راوله اوس شیټ د شیټو په نامه دی دلته هم باید شیټ 2 راسي او که غواړئ چې په دې کې پکچر راولې پر د باندې کلیک وکړه دلته کولی شئ ټرای اګین د انټرنیټ څخه راواخله ورک افلاین یا زما سره په کمپیوټر کې راسره دی هغه چې په هر ځای کې څه سره عکسونه در سره یي ته دغه عکس راته راواخله و په هیډر کې درته راولي پر د باندې کلیک وکړه دا عکس یې په هیډر کې درته راوستي دا عکس خو نو اوس یو څه غټ دی پر د باندې کلیک وکړه دلته کولی شئ فارمټ پکچر راسه یا دا عکس کې زه تغییر راولم نو دلته هایټ سونی او ویډټ سونی یعنی جګوالی سونی بردوالی سونی زور ته هم جګوالی چې 2 بردوالی سوی هم 2 اوکې که هغه عکس به غوندې کوچنی دی د ټولو څپو د هیډر په برخه کې به هغه عکس درته راغلی او دلته موږ تاسو ګو ټو هیډر ته ولاړ سه نه ځي په دا خاطر چې موږ په هیډر کې ولاړ ګو ټو فوټر ته ولاړ سه ګو ټو هیډر ډیفرنٹ فرست پیج د اول صفحې هیډر جلای ډیفرنٹ اودیټ پیج د ټاک او جب صفحو هیډر جلای دا موږ تاسو اپلا ویل دي په یاد مجسس دا شان او سکیل وذ ډاکومنٹ د ډاکومنٹ سره تراوله الاین وذ مرجن د مرجن سره تراوله ګور دغه مرجن سره فقط درته منظموي دا چې شرط توجه ورنه کې نه درته معلومي دغه مرجن مطلب دا دی دغه مرجن سره دا راته راوله پر د باندې کلیک وکړه د مرجن سره درته راولي دا هیډر و نور مال تو بیا ګوري دا په دا خاطر چیس پر روان یم او دلته موږ کولی شو چې یو که غواړئ چې یو عنوان د عکس په شکل ولیکې داسې استفاده کوو پر ده باندې کلیک وکړه ته کولی شې چې خپل خط دلته ورته ولیکې ورته دلته پر دې ځای باندې ما ته چې راته راوله زه یو عنوان د عکس په شکل لیکم سر کم راولې خپل خط به جوړ ته لیکلی مثلا زه ورته وایم زه کندهار راولم زه ورته همدغه کندهار د عکس په شکل راته د عکس په شکل څخه مطلب دا دی چې د یو ډیزاین لري سید یو ډیزاین وکړي چې هر کوم ډیزاین جوړ کوئ ته کولی شې چې هغه ډیزاین یې ورسره راولې دا دی مثلا زه ورته وایم چې فقط یو ډیزایندار شکل یې ورکړي تاسو کولی شئ استفاده ځینې وکړئ او بل دلته موږ لرو اډ مایکروسافټ سیګنیچر لاین که غواړئ چې مایکروسافټ افیس سیګنیچر لاین اډ کړئ داسې استفاده کوو چې دا موږ تاسې په ورډ پروګرام کې مکمل تشریح کړی دی خو چې دلته راغلی ما به دوې خبرې ورسره وکړو کله چې تاسو په ځینې دفترو کې چې دی داسې استفاده کېږي چې مثلا دی دا ورق کارګړی نه پرنټ کله چې پرنټ سوله بیا یې امضا کوي سکین یې بیا ورستی خو یا ته د ډیجیټل پین په نامه سره خرڅېږي په دالجین مارکیټ کې ستا دا سکین دی د یو بي لاین دا صورته بس ستا امضا دلته وکړه ستا امضا په کمپیوټر کې درته ښي ته که غواړې چې دا امضا رجسټر کړې داسې استفاده کوو کله چې رجسټر شوه که جمازې پر ده باندې کلیک وکړي بیا په هغه صفحه کې هېڅ تغیر نشي راتلی دی نه ټکی ورزپه کولی شي نه ټکی ځینې کمولی شي نو د داسې استفاده کېږي پر ده باندې کلیک کېږي دلته هغه نوم لیکل کېږي دا کس نوم چې
دلته وظیفه لیکل کېږي چې وظیفه چې ده دلته د ایمیل ادرس لیکل کېږي. دغه ایمیل ادرس دا شان چې دی اپشنل دی. اپشنل دا معنی چې ستا په خوښ کې ورکې ورکړه که نه ورکې هېڅ مشکل نشته. خو دغه ایمیل ادرس په هغه صورت کې درته ښیي چې ډیجیټل پین ورته به ستا یې بیا درته ښیي. او دلته مثلا زه به ورته وایم چې دا راته امضا کړه. څه نومېږي؟ محمد خان نومېږي. وظیفه چې ته مثلا زه ورته لیکم چې آی ټي منیجر. کابل بانک آی ټي منیجر دی. باید د دې ایمیل ادرس لیکې که نه لیکې، که جلکې بیا لیکه که نه ضرورت نشته ورته. او دلته انسټرکشن ټو د ساینر دلته تا ته معلومات درکوي وایي بیفور ساینینګ دیس ډاکومنټ مخکې ته دې څخه چې وایي دغه ډاکومنټ یا دغه سند امضا کړې ویریفای دیټ د کنټنټ یو آر ساینینګ از کریکټ. وایي دا معلومات اپلای سره وګوره چې صحیح دي که غلط یعنې مخکې ته جست امضا کړې اپلای وګوره صحیح دي که غلط دي. او الاو د ساینر ټو ایډ کومنټ ان د ساین ډایلاګ بوک. که غواړئ چې وایي دغه کس چې امضا کوي آیا دته اجازه شته چې په دې ځای کې خط ولیکي ورته و بکیر with signing. د امضا سره چې وکړه پاملرنه کوه. کله چې دی امضا کوي هغه امضا ورته راخلاصېږي. د دې امضا چې په کوم نوم باندې هغه په اتومات دا میسج ورکوي. وایي مخکې د جست دا امضا چې کوي وایي په پاملرنې سره یې وکړه نو دی بیا امضا کوي. او شو ساین ډیټ ان سیګنیچر لاین د هغه سره تاریخ هم راته وښیه. اوکې که په دې ځای کې به ته هغه د ایکس پر ځای به خپل امضا راغلي، لاندې به د ده نوم لیکلي، د هغه لاندې به یې وظیفه لیکلي. او دلته ابجیکټ دی. د ابجیکټ په واسطه کولی شئ چې په ورډ پروګرام، په ایکسل پروګرام کې یو بل پروګرام راخلاص کړئ. پر ده باندې کلیک وکړه. هر پروګرام چې راخلاصوي د هغه پروګرام ورته ولیکه دی یې درته راخلاصوي. مثلا زه ورته بي ټي ام اف ایمیج راخلاص کړه. ځینې وخت ستا امضا ته ضرورت شي نو ته کولی شې هغه امضا په بي ټي ام اف پروګرام کې وکړې. ډیجیټل پین یې در سره نو بیا هغه ستا امضا چیرې درته ښیي په ایکسل کې به درته وښیي. پر ده باندې دا ورته دا کلوز کړه. کلوز یې که هغه امضا په ایکسل کې ما ځای کلوز. دا کړي دا باډر شان زنجیسته کول بیا دې ځای ته راسه ورته آوټلاین هم زنجیسته کړه. آوټلاین هم زنجیسته کړه چې خلک ورته په پوه نه شي. ورته د شا رنګ هم زنجیسته کړه. که شا رنګ هم کله چې چاپی داسې نو تاسو کولی شئ چې د ده څخه هم استفاده وکړئ. دا په دې خاطر چیز رواني چې دا ویل شوي چې دا ټول څه اکویشن که غواړئ چې یو معادله ولیکئ د څخه استفاده کړو چې دغه معادلې ته حلولی شئ. درته فقط په دې شکل حلولی شئ چې ته به د فارمول ته ګورې د دغه فارمول مطابق به ته بیا موضوع در سره ډې بیا به وروسته دا په معادلو ته راسو د خیر سره په معادلو کې به انشاءالله الرحمن وایي. سمبول خپله سمبولونه نه شي که غواړو چې یو سمبول اډ کړو د څخه استفاده کوو هغه نه شي چې زموږ سره په کیبورډ کې نه وي را سره موږ د سمبول څخه استفاده کوو. نور انسر ټیپ ختم. سبا د خیر سره موږ ته پیجلي او ټیپ شروع شنبې په ورځ دی به ژر د رخصتۍ ته یې پام وي.